کله چې په یوه ولس، یوه ټولنه یا خلکو باندې ظلم کیږي او د دوی وینې بې ګناه تویول کیږي، الله پاک څه حکم کړی دی مسلمانانو ته؟ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دا قرآني قاعده ده. الله پاک فرمای سورة انفال کې وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، او د دوی دپاره څومره قوت چې تاسې کوای شئ برابر کړئ. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّه، او د جګړې هغه امکانات برابر کړئ. هغه وخت کې د آسونو خبره شوې مسلمانانو ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نننۍ عصري نړۍ کې نظامي امکانات دي، الوتکې دي، نور هغه امکانات دي چې ضرورت ورته د هیواد د دفاع دپاره، د خپل ولس، د خپل مسلمانانو د دفاع دپاره. قاعده څه ده پکې؟ ترهبون به عدو الله وعدوکم، د الله دښمنان او ستاسې دښمنان پرې وډاروئ. دومره قوت برابر کړئ، نظامي قوت، دومره د جګړې یا د خپلو خلکو د دفاع دپاره داسې امکانات برابر کړئ چې تاسې کوای شئ خپل دښمن د الله دښمن او خپل دښمن پرې وډاروئ. ډار څه وخت پیدا کېږي ستا په دښمن کې؟ چې کله ته تر هغوی ډېر امکانات ولري، هغوی ستانه وډارېږي. کله چې ته دغه امکانات ولرې، بیا هغوی مخکې له دې چې اقدام وکړي فکر کوي په خپل کار باندې. اوسنۍ نړۍ متفاوته ده، د جګړې تکتیکونه وخت په وخت بدلیږي. خلک د خپل دفاع دپاره ډېره سرمایه ګزاري کوي، امکانات برابروي. ځوانان یې خپل وخت وقف کوي په دغو برخو کې زده کړو ته، تحقیق ته، نورو برخو ته. موږ او تاسې تحقیق کوو، زموږ ځوانان په دغو برخو کې ځانونه وقف کوي، خپل وخت وقف کوي دې ته چې په دغه عصري ټکنالوژي کې، امکاناتو کې، نظامي وسلو کې، دغه برخو کې زده کړې وکړي. دوی کې آماده دي دغه ځوانان، د دې ترڅنګ چې ماشاءالله فیسبوکونو کې ډېر فعال دي، لیکنې او اعتراضونه ډېر زیات کېږي. آیا چا له ځان سره دا فکر وکړه، دا نیت یې وکړه، دا اقدام یې وکړه چې زه به په عصري ټکنالوژي کې چې د هغې په مټ د هیواد دفاع کېږي، په دې برخه کې کار کوم، خپل وخت به وقف کوم، زده کړې به کوم، تحقیق به کوم، امکانات چې کوم زه لرم دا به برابروم د خپل هیواد د دفاع دپاره. چې دا ته وکړي، زه وکړم، بل وکړي، بل وکړي، دې نه غټ ډله جوړېږي. او دغه ډله کوای شي د هیواد دپاره داسې امکانات برابر کړي چې سبا هغه کسان چې ستا ولس وژني، ستا خلک وژني، ستا هیواد ته ضرر رسوي، مخکې له دې چې اقدام وکړي فکر پرې کوي او په اسانۍ باندې اقدام نشي کولی. داسې په بېغورۍ باندې چې زه ولسي وګړي ووژنه او قرار کښېنه. د همدې دپاره الله پاک دا قاعده ټاکلې ده چې ته به دومره امکانات برابر چې ستا دښمن به له تا ډارېږي. دغې ته کار کول پکار دي او دغې ستراتیژیک هدف دپاره ځوانانو کې انګېزه پیدا کول پکار دي، ځوانانو ته لارښوونې کول پکار دي او د ځوانانو ملاتړ پکار دي. د امت یووالی پکار دی، د ولس چې باید یو لاس شي او هر څوک په خپلو برخو کې فعال شي، امکانات برابر کړي.